دوستانو سلامونه. لکه څنګه چې په فیسبوک، میسنجر، یاهو، جیمیل او همداسې نورې کومې برنامې چې دي یا اکاونټونه چې دي، کله چې تاسې اکاونټ ته څوک ننوځي، داخلیږي، یا نو کله چې ستاسې اکاونټ څوک خلاصوي یا د لاګین کولو کوشش کوي، نو تاسو ته یو نوټیفیکیشن راځي. نو په همدا ډول په انسټاګرام کې هم دغه اپشن شته. کله چې ستاسې اکاونټ ته څوک داخلېدلو کوشش کوي یا لاګین کولو، نو تاسو ته نوټیفیکیشن راشي. هغه اپشن په انسټاګرام کې هم شته. نو هغه به څنګه تاسې فالوئ؟ هغه لپاره تاسې انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا په پروفایل باندې کلیک کول نه وروسته 3 خانو باندې به کلیک کوئ. کلیک چې مو وکړه، دلته به لاندې راشي تاسې میسیجز اینډ سټوري ریپلایز، په دې به کلیک کوئ. نو دلته تاسې اینډ ټو اینډ انکریپشن کې سیکیورټي الرټس دې اپشن باندې به کلیک کوئ. ګوري فعلا دا اپشنونه غیر فعاله دي. که ستاسې دا ډول غیر فعال نو تاسې به پې کلیک وکئ، دا ډول به فعاله کړئ. نو دې نه وروسته کله هم چې ستاسې اکاونټ کې څوک بدلون کوي، که تاسې یې هم کوئ، تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي ستاسې ایمیل ته، او که بل څوک هم کوي نو تاسو ته به یو پیغام یا نوټیفیکیشن راځي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، که کوم نظر پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بل ویډیو هم په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.